د درېمه پاره کې د سورې آل عمران د 27 نمبر او 20 نمبر آیت المبارکه په دې مذکوره آیت کې د تصرفات الهیو نور هغه صفات فعلیه ذکر کړي. معنا په دې آیت کې د الله سبحانه و تعالی قدرت او د الله طاقت او دغه تصرفات او واکداري ذکر کوي چې ګوره د رب العالمین دی طاقت ته وګورئ. الله هغه ذات چې هغه شپه په ورځ کې ور داخلي او ورځ په شپه کې د اوس څومره غټ انقلاب را وستو د چا په خیال او ګمان کې بم نه راتل چې دا دسي ګرمي و او رڼا و او دغه رنګي څکه غرمه و او الله سبحانه و تعالی دومره غټ انقلاب را وس. منګ تاسو چې په یو کمره کې رڼا را ولو دغه د پر څومره بجلی استعمالو او داغه د پر څومره تنظیم او تارونه راولو او الله سبحانه و تعالی په خپل قدرت او طاقت باندې څنګه ناشنا انقلاب را دي د وجنه د آیت کې لفظ د تولی جو ویل دی ولوج په عربی کې دي ته ویل کیږي چې په یو تنگ سورنګ کې په یو تنگ سوري کې یو شی په زور باندې ور داخلول. ان د انسانانو دا ګمان نه راځي چې دا ورځ به एकदम د په شپه باندې بدل شي او یا د شپې چې اوس د 12 بجې شو دا اوس چې د تیاره ده بار سړی چې وزي د دې تیارې ته وګوري داخله او ګمان نه راځي چې دې کې به دا رڼا څنګه راشي. والله رب العالمین د څه غټ انقلاب راولي چې سبا رڼا راوخیږي سبا پی راولي دا تیاره مکمل ختمه کینو. دا انقلاب او دا ننداره مونږ تاسو روزانه چې کوم دی په خپل سترګو باندې نو دا د رب العالمین ډیر ناشنا قدرت او طاقت دی. دا شپه او ورځ راوستل ورځ په شپه کې ور داخلول او شپه چې کوم دی په ورځ کې داخلول. نو دې خبره ته اشاره د مخ کې ویلې الله وزه بچایي ورکوم چې دومره غټ انقلاب راولم د شپې او د ورځې په شکل کې نو ماته یو سوپر پاور او یو قوت والا حکمران او بادشاہ غرزول څه مشکل دي او دغه رنګ یو غرزیدل سړی پورته کول ماته الله وي څه مشکل دي. مقصد دا دی چې دا بعیده مګنئ. الله سبحانه و تعالی یو سړی چې د ناغله حکومت او بادشاہي ورکړي د چا خیال او ګمان هم پند راځي دا غم خپل دا ګمان نشي چې ګنې ما سره د دنیا سوپر پاور او طاقت دی. الله رب العالمین سره وګرځي او کله یو سړی وي داغه به ته ډیر ذلیل او دغه رنګ ډیر کمزور او نسمن او فقیر به تخکار کیږي. سار لبي صلی الله رب العالمین له غټه مالداری ورکي عزتمن بشي او دی او کرسي ته به ورسي. د دې وجنه د دنیا چیرته په یو حال باندې نه د قرنګي په یو حالت باندې نه پاتې کیږي. دم د حرکت کی لکه سړی چې د اوبو د سر د پاسه لرګي ورواچي یا د اوبو د سر د پاسه غ کیشته وي نغړ ټیم په حرکت کی ارتعاش کی د قرنګي د انسان د حالت ارټیم کې بدلیږي را بدلیږي تحول ته ویل کیږي. سم دم د کوره براوزي خپ صحت او بمال دغه کې به فراغت کې به الله مکه سبدره زخر اکسیډنټ به وکي گاډي به دی وخی موټر سایکل به دی وخی ته به کوړه دا پروګرام به دي زین کرا ځان سره ایسل چې کوړه به دا شوړم او بیګاله به کوړه زما حصہ به دغه په ځای باندې هسپتال ته بلاړ شم. یو سړی به هغه به کم دی په غریبۍ او په نسمه نسته کې به حساب الله رب العالمین دی طرف نه مالداری ورکی. یو سړی به په مالداری کې په صحت کې به ناسه په د کروڑو هیڅ قرضدار بشي دیوالیه بشي دکان به ور والی مارکیټ به ور والی قرضونه به एकदम راشي د کور به راوځي و ناسه په ټلیفون به سوچ کور کې د حادثه وشوله. نو دا حالت منګو تاسو روزانه نو دې خبر ته اشاره ده چې نه په ژوندۍ باندې په ژوند څخه ګمن کوه نه په ځواني باندې چې کم دې اعتماد وکي نه په خپل مال باندې نه په نفرای باندې نه په بچو باندې نه چې کم دې په وريرونو باندې ځکه چې دا ارشه چې کم دې نه د رب العالمین په اختیار کې دی. یو حدیث کې راغلی دی الله سبحانه و تعالی روزانه په شواروز کې د انسان په تقدیر کې او یې کرته کتنه کوي او د په باره کې زر زر فیصله کیږي د صحت او د غرنګي دغه د بیماری د مالداري او د غریبۍ د خوشاله او د غرنګي د خفګان او د حالت او د خراب حالت. نه تو ګوره چې دیو سړی په باره کې داغه هغه ډاکومنټري او داغه چې کم دی هغه تقدیر او داغه کاغذونه په شواروز کې او یې کرته کتل کیږي او زر زر د په باره کې فیصله کیږي. دا څومره غیر یقیني ژوندۍ ده دا څومره ناپایدار ده څومره بی یقیني ده. د دې وجه نه هیڅ کله په ژوندۍ باندې ګمړ مکو بریت متاوه او د غرنګ بدی باندې تفاخر مکو او په دې باندې غرور مکو. الله سبحانه و تعالی دا ځین سازي کړی ده. د دې وجه نه چې کله طالب
یو سیز یو نعمت د تراتونو په هغې باندې به د حد نه تجاوز نه کې ډېره بدماشي او مستی به نه کې او دغه رنګې که یو سیز د نه فوت کېدو الله موږ چې کوم دی په کور کې دی مړی وشو دغه رنګې یا ته مالي او جاني نقصان ورسېدو نو په دې آیاتونو باندې چې د ایمان او یقین جوړو بیا به ډېره واویله به نه کې ډېره جزه فزه به نه کې ځکه چې واقع اختیار د رب العالمین سره دی د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې دی په خپل حیوان په څاروي باندې پړی ورسس کي هغه په هغه ساره کې داسې رواني چې دغه سرن کوي دا خیلی ګیني چې مطلب زه آزاد یم ناڅاپي سره ټینګ کې د مالک یې ځان ته راتاو کې دغه رنګې الله په دې انسان باندې چې کوم دی شپېته اویا کله پې واګي او پړی پې ورسس کي دی وګیني هلکه بس د هر څه زما په اختیار کې دي یا لکه ته به نه یو دغه رنګې دا هر څه به کېږي هېڅ الله رب العالمین دا پړی راښکاږي د زندګۍ د اجل او نیټه او ورسې ختم شي نو الله رب العالمین وي دې انقلاب ته وګورم تولج اللیل الله رب العالمین غزات یا الله چې تن نباس شپه فی النهار فورس کې معنا د شپې څه ساعتونه چې کوم دی هغه په ورځ کې ور داخل کې یعنی هغه دا دی چې د شپې څه حصه راولي په ورځ کې داخلي کله کوړي کې د وړ کې د ورځ غټه شي او شپه مختصره شي وتولج النهار او دغه رنګ یا الله ته نباس دا ورځ فی الليل په شپه کې د ورځ څه ساعتونه راولي څه په دې شپه کې ور داخل کې شپه او ته وګد کې لکه جمی کې دا کار کېږي دغه رنګ ورځ چې کوم دی هغه ګرمي پاغي کې رڼا وي پاغي کې منډه تړي او حرکت پکې وي شپه چې دی هغه په آرام باندې یخ باندې او دغه رنګ په دې شپه کې په دې ټول مخلوق باندې سي مرګ راشي ارشه بالکل خاموش شي الله سبحانه و تعالی څنګه چې تاسو باندې د جزئی انقلاب راځي د یو غټ انقلاب قیامت براولم دا ټول نظام به صفنا کما مکمل تور باندې چې کم دی به په آخرت کې بم ټول لا پاسو مده د سي دي لکه انسان د ریهرسل او تدریب ور کوي روزانه چې موږ تاسو د کیګو را پاسېګو نو دا د سي دي لکه رب العالمین چې موږ له ټریننګ را کوي چې زم روزانه وجنم او بیا را بیداروم د قنګي قیامت کې بم مړ کما په دنیا کې قبرون ته بم کوس کما په قیامت کې بم بیا را پورته کما تولج الليل یا الله ته ننباس شفا فی النهار فورس کې وتولج النهار او یا الله ته هغه ذات چې ته ننباس دا ورځ فی الليل فشفا کې وتخرج الحي یا الله ته راوباسي ژوندې من المیت د مړینم الله ژوندې د مړینه څنګه راوباسي هغه د چې مړه نطفه وي د وبو یو ساس کې د منې د څنګه ناشنا انسان ته جوړ کې خسته ماشوم ته نه جوړ کې دغه کې د پرزي څنګه پټ کړي الله سبحانه و تعالی په دغه ځکه زمونږ په علاقه کې په شفقدر او سوبان کې چې کم دی ماربل التکرخانی دي معمولی غوندي کانه جوړي د شپې ته سو خوب نشي کوله او الله سبحانه و تعالی د زنانه په خېټه کې د غتور تیارو کې د ماشوم جوړي ماشينري او شورم نه کوي خپل د زنانه تم پتن لګيږي د څنګه ناشنا قدرت او طاقت دی نو ته وګوره د مړې نطفه نه د ساس کې د منینه د سي ژوندې انسان جوړول د مړې اگې نه کم د ژوندې بچی را وېستل او دغه رنګ د مړ انسان نه چې هغه جاهلی دغه نه عالم پیدا کول د کافر نه نبی پیدا کول ازر چې دی نو کافر او بت پرستو او الله سبحانه و تعالی ابراهيم عليه السلام پیدا کوم وتخرج الميت او یا الله ته روباس مړ من الخيط ژوندینم الله سبحانه و تعالی د قرنګ د ذکر کی چې کله د ژوندۍ انسان مړ ماشوم پیدا شي دغه رنګ د ژوندۍ چرګنه مړ انډه پیدا کی او د مړ انسان چې کوم د ژوندۍ پیدا کی او د ژوندۍ نه مړ پیدا کی کله یو پیغمبر یو دغه نه کافر پیدا کی لکه د نوح علیه السلام نه کافر زوی پیدا کوم وترزق من تشاء یا الله ته روزي ورکه چاته چې وړي بغیر حساب بي حساب الله سبحانه و تعالی حساب ورکون کې زمون خدا ګمان دي چې زمونږ د رزق غني په دې دکان کې دی په دې مارکیټ کې زما په دې منډه تړه او په دې لاس په خوځول کې د دې کې بتا سو د انسانان وینه یقین او کله سو ته پړسو یو دماغي چې کم د دومره کمزوري دومره کم عقل او سادهګان انساناني او ته ګوره په منټ کې چې کم دی لکه روپۍ ګټي او په ګنټه کې د یو موبایل په کال باندې او د سیو خیر انساناني چې په جرګه کې کینی خبرو ته به تعجب وکي او یقینو کې چې دنیا ته مخ کې د دوی ورسې ذلیل دي د الله سبحانه و تعالی په ورکړه د په خیرتوب باندې په کمغلتوب باندې نه دم به ته ګوره تولج الليل یا الله تعالی نباسي د اشفا فی النهار فورز کې وتولج النهار یا الله تعالی نباسي د اورز فی الليل فشفا کې وتخرج الحي یا الله تعالی راوباسي ژوندې من المیت د مړینه وتخرج المیت من الحي یا الله تعالی راوباسي مړې د ژوندینه وترزق من تشاء بغیر حساب یا الله ته روزي وکي چاته چوغړي به حساب وبالله تعالی